یو سړی ناست دی ترکان ده خو نیک سړی دی نیک اره باندې لګیا دی لرګي پرې کوي او عبرت یو قصه ده یو زمری پرې راغی چې زمری پرې راغی وایي د زمري سره خبرې شروع کړل ترکان کاکا څه کوې وایي دا لرګي ریبم یو لاس د په کبډي نه راځي دا زمري ورته وایي نو که بل سړی وویل نو ویې وایي چې اوس داسې په مصیبت وایي تښتېده به ته زمري نه به چا خلاصو او زمري سره څوک کبډي کولی شي ورته ویل داسې کار دی زمريه ټینګ به راته نه شي ګورې ورته یې ویې ته را دې خوا چې معلوم یې کړو ویې ګوره سم شي ټینګ به راته نه شي ویې نه ته را دې خوا چې نو پته به ولګي ترکان کاکا ورته ویې ورېږه دا لرګی مې شروع کړ دی په دا نیمه کې نشم پرېښودی دا لرګي پوره سر ته ورسوم ورې به نظر پاسم ګورو به زمري ورته دقسې ناست دی او دی لګیا دی اوس غاره کوي زمري ورته وایي شابه زر ریبه که نه یاره وایي دا اره په دې لرګي کې نه چلیږي بعضې وخت کې لرګي سخت شي که نه اره پکې نه چلیږي نو د پاسې پې شپې ته ټک والي د لرګي د پاسه هغه شپې ته چې پې ټک وي نو هغه لرګي پلو شي نو اره پکې چلیږي نو دی ورته وایي چې یاره شپې ته خو مې پې ټکوالی ده خو دا ده چې بیا هم پوره زور نه اخلي لرګی نه چلیږي ته یو مهرباني نه کوې ته راسره لږ امداد نه کوې چې لرګي ضروري وي چې په کبډي ورشو هغه یې زه راسره څه امداد وکړم وایي ګوره ته خو هسې پهلوان یې که نه نو ته دا پنجه راوله په دې لرګي کې ورکړه چې زور ورکړو دې لرګي ده نو چې زور وله ورکړو که نه نو دا به زه ضروري به نو کبډي به وکړو هغه یې ډېره ښه ده حیوان خو بیا قمقدي کړ راویله هغه خپله پنجه په هغه لرګي کې په هغه چوندې کې وردن نه کړه او زور ورکوي چې دې ریبي هغه ورته زر هغه شپې ته وویسته چې شپې ته رابر نه ویسته لرګي خو راجوک شي که نه دا پنجه یې ترې کلکه ونیوه بس ورپاسېد او چوکې ته یې ګوتې کړې اوس وی را میدان ته شه چې اوس سره کبډي وکړو هغه پنجه خو په لرګي کې نښتې او چې زور ورته خو داسې خوږېږي بس ترخه مو سره وو د ارم ورسره ده او سولې ملې هم ورسره د قیسې پیسې خو اسباب خو ورسره کلاشنکوف پیرسو برابر دي چورو یې پیوګاله پرېښود چې سیت یې وویسته اتقوا فراست المؤمن نبی علیه السلام فرمایي چې مسلمان د هغه د هوښیارتوب نه یریږه فانه ینظر بنور الله چې نظر کوي د الله په نور کوي ته الله په دې زړه کې الهام کوي د حضرت موسی علیه السلام مور بل مثال درکو د موسی علیه السلام مور چې کله فرعون هغه خپل خلق لیږل فرعون خپل خلق لیږل ماشومان راوله چې کوم هلکان پیدا کېږي چې حلالو فیصله کړې لیکن موسی علیه السلام پیدا شو مور سره غریبې سره فکر ده چې یا الله د سره به څه کوم اوس دا خو اوس که د فرعون لښکر راغی او خبریږي نو دا ماشوم به رانبوځي ولالی به نو روایاتو کې راځي چې دا چا ورته الوی فرعون ته چې پلانکي بني اسرائیلو فلانکي کور کې ماشوم پیدا شوی دی چې څنګه هغه دغه راغللو هغه کاردار نو دې تنور بل کړی و اور یې پکې بلو الله ولا بلکل دماغ له سلب کړل لکه انسان لیونی نشي د موسی علیه السلام د مور ماشوم یې راواغی په تنور کې وغورځو موسی علیه السلام یې تنور کې وغورځو اورونه کې لکه ښځه چې لیونی شي نو لیونیان خو په ځان نه پوهېږي هغې راله لوی ماشوم دا ها کوي او غږ هم نه کوي نو زه خولې سې عقل اغشتی دی یو کوټه ګوري بله کوټه ګوري بل ځای ګوري اوس په تنور د چا خیال لري چې ماشوم به دا تنور کې پروت دی لار البار ته ووتل تاسو راته ظالمانو دروغ وی ماشوم خو نشته چې بار ته ووتل د دې عقل بیا الله واپس کو چې واپس یې کړې چې وګوري ماشوم مې څه کو اخو تنور کې غورځولی دی ورمنډه یې کړې موسی علیه السلام یې تنور نه راواغې چې الله تعالی پې هغه اور ګلې ګلزار کړی لکه څرنګه چې په ابراهیم علیه السلام الله اور ګلې ګلزار هغې ته بیا چا الوی چې هغه ماشوم خو دا چل ورکره کور کې دی قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي چې ما د موسی و اوحینا الی ام موسی د موسی علیه السلام مور ته ما وحی وکړه نو ښځې ته خو وحی نه کېږي پیغمبره خو نه ده الله ولا لکې دا واچول لکې چې ته یو صندوق جوړ کړه ماشوم پکې بند کړه صندوق یې جوړ کړه ماشوم یې پکې بند کړه او یې دریاب کې وغورځوه صندوق یې دریاب کې وغورځوه عقلمن انسان دا کوي سوال نه پیدا کېږي دا چې پوره د هغه یقین نه دا چې ته کوي د خپله لاسه ماشوم رالم او بکس کې اچوم او دریاب کې غورځوم دا خو چې د الله پوره رابطه ورسره نی او د الله په ذات یې پوره یقین نی د الله په خبرو یې پوره یقین نی دا کار څوک نشي کولی دا خو لکه د فرعون رانه یو پته نه لګي یو بیس یې وکړه یو نسي وکړه حلال بیت یې نه وکړي او کو وړي حلالي زما د سترګو نه پناه به حلالي او دا په خپل لاس اخلي او په صندوق کې اچوي او دریاب کې غورځوي لیکن پروردګار څه چل کوي و ماشوم لور ته یې ویتلي صندوق سره د بچې یې څه چل به کېږي زما رضي هغه صندوق سره روانه وه صندوق چپې وړو د فرعون محل ته وله بیله شوې وه او هغې محل ته صندوق ورسېد
هلته کې لګیا ده د هغې وینځه ده لونه دي هغې وینځي دي هغې لګیا دي لوبې کوي صندوقونه دي اوچتې کو چې ویې کته پکې خشته ماشوم پروت دی الله د فرعون کور ته ورسو دشمنو په مستقبل کې د فرعون تربیت الله د فرعون د لاسه واخیست دا د موسی علیه السلام د مور د زړه ته الله تعالی القا وکړه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین که د دین کار کې درته پریشانی راله که د دنیا په کار کې درته پریشانی راله او یاد دا وی چې زه هر کار ته لاس اچوم او لارې مې بندې دي یاره کم کار چې شروع کوم کم تجارت شروع کوم تاوان دی نو الله دې هیر کړی وي الله دې هیر کړی وي بس د الله تعالی ذات کې مشقت فکر شو کوشش شروع کا الله مه هیروه الله یاد کا مونځ ورله شروع کا ذکر و اذکار کوه لږ د شپې پاسه ورته لږ تلاوت شروع کا او الله نه ته امداد وغواړه په دې خپلو کارونو کې ته ګوره چې کار دې سمیږي او که دې نه سمیږي ته ګوره چې ستا پریشانۍ ختمیږي او که پریشانۍ نه ختمیږي ومن اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا قرآن کې الله فرمایي زما نه چې څوک غافله شو ژوند به یې تریخ کوم زموږ ژوند تریخ دی که نه الله رانه هېر د مانځه په وخت کې دنیا پسې منډه د اودس په وخت کې دنیا پسې منډه هلکه د شپې به څوک پاسي د بخور د شپې څوک پاسي دا سار مونځ به څنګه کوم وختي به پاسمه دا سار چې د ډیوټي ده وختي به له منډه وی دا پېښور ته چې سار وختي پلین کور ته ولاړې نو دا د دنیا کار دپاره بیا خو پرېږدی الله دپاره نه پرېږدي زما رونو بس دا حل شو څه قسمه پریشانی درته راله الله ته ودرېږه بس مونځ ورته کوه ذکر و اذکار کوه کوم کار دې بند دی چا پسې مه ګرځه او کوم شي ته لاس اچې او هغه در پسې راخیږي هغه کارونه نه سمیږي الله ته رجوع کا الله یاد کا د الله دین کې سوچ فکر وکړه ذکر و اذکار وکړه نفل شروع وکړه تهجد شروع وکړه ته ګوره چې کار دې سمیږي او که نه سمیږي زمونږ په دې مسلمانانو دې وخت کې لوی مشکل راغلی لوی امتحان دی زما رونو بس وګوره سوات کې وګوره په وزیرستان کې وګوره په افغانستان کې وګوره په عراق کې وګوره او بیا دا نور ملکونه وپرېږدئ خپل ملک ته به وګوره مسلمان نن د الله تعالی په یو لوی امتحان کې ګیر دی لوی امتحان کې په خدای یقین او دا د یو سړی نه وي چې پلانکې ګیر ده پلانکې ګیر هر سړی ګیر دی هر سړی ګیر دی په مصیبت کې ګیر دی ولې الله نه مونږ لرې ورو الله ته مونږ نږدې شو او ځانم الله ته نږدې کړو ځکه لکه د فلسطین مثال اوس هم ورکوم چې فلسطین څومره د یهودو له لاسه دغه فلسطین مسلمانان برباد شو لیکن ورونو که تاسو ګورئ ما ته خو الحمدلله نه ټي وي شته نه ټي وي ګورم او نه شته خو اخبارونو کې کله کله ګورم او تاسو په ټي ویګانو کې هم ګورئ نو اوس هم هغه خلک الله نه لرې دی د هغې خلکو ښځې اوس هم د الله نه لرې دي اوس هم دا هغې پیغلې جینکۍ په پتلونونو کې ګرځي مسلمانانې اوس هم هلته کې د مسلمانانو جینکۍ سرتور سر ګرځي اوس هم هلته کې د مسلمانانو جینکۍ او هلکان یو ځای په سړکونو او په جلوسونو کې او په هوټلونو کې ګرځي نو ګوره الله نه لرې والی شو که ومن اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا ژوند تریخ شو ونحشره یوم القیامة اعما د قیامت پر ورځ دی د دنیا ژوند دې تریخ دی د قیامت پر ورځ بړانده پاسي د قبر نه قال لما حشرتني اعما وقد كنت بصيرا زه خو بصوي بینا هم په دنیا کې دا ړوند دی ولې الله پاسولمه وی اتا هلته زه یېر کړم نن به زمانه ته یېر غټ څیز دا دی چې مونږ الله یېر کړی دی الله نم ځان لرې کړی دی که مونږ الله یاد کو نو الله فرمایي نبی علیه السلام حدیث قدسي دی چې ته الله ته یو لیش نږدې کېږي الله درته یو ګز را نږدې کېږي او که ته الله ته په رورو په قدمونو ورځې الله تعالی په منډه راځي نو مونږ الله یېر کړی دی په واده کې خو شیطان خوشحالو الله م یېر دی په غم کې شیطان خوشحالو الله م یېر دی د دنیا په کاروبار کې الله یېر دی شیطان خوشحالو په تجارت کې مال ګټلو کې په عبادت کې بیا مونږ شیطان خوشحالو الله م یېر دی مونږ په هغه طریقه نه کوو چې کوم د نبي علیه السلام مبارکه طریقه ده دین پسې زمونږ خبرې دي عالم پسې زمونږ خبرې دي تبلیغي پسې زمونږ خبرې دي نیک سړي پسې زمونږ خبرې دي شیخ سره ګیوې پورې پسې زمونږ خبرې دي پټکي پسې زمونږ خبرې دي یو څوک د نیکۍ کار کوي او یو پوټې غلطي تي شي هغه پسې زمونږ خبرې دي جومات پسې چې څوک جومات جوړوي هغه پسې زمونږ خبرې دي دا د خپل دین چېرته ما په دنیا کې دا ونه لیدل چې یهودیان دې د خپل دین پسې او د خپل دین والا پسې خبرې کوي عیسایان مې چېرته ونه لیدل چې هغې خپلو پادریانو پسې خبرې کوي بلکې قدر یې کوي او مسلمان دغه کوي سپین ګیري پسې مونږ خبرې کوو مشر سړي پسې مونږ خنداګانې کوو په لاره چې زنانه دي په هغې پسې مونږ خنداګانې کوو سکول ته که دا ماشومانې جینکۍ چې دا زما او ستا میندې لونه او خویندې دي هغې هم زمونږ نه په قلاره نشي تللی
په موبایلو دا لوی مشکلات دي. ما ته خو دا بار بار خلک وایي او ټلیفون هم راته کوي، تپوس هم مسلې تپوس هم کوي او هسې هم راته وایي د دې کشر کول نه نن سبا په ټلیفون او په موبایلو باندې دا جینکۍ تنګي دي. دا یو لوی مصیبت راغلی دی. خدای دپاره ځان د الله نه مه لرې کوئ، د خدای د قهر نه ویرېږئ، د الله د غضب نه ویرېږئ. د الله قهر او غضب که راغی ورې بیا به سره اوچو سره لاندن تباه او بربادي. ورشئ سوات وګورئ، دا نور ملکونه وګورئ، نور ملکونه وګورئ، دا زموږ وروڼه دي که نه پردي خو نه دي. دا وزیرستان وګورئ، دا افغانستان وګورئ، که وطن جدا دي خو وروڼه زموږ دي مسلمانان، د عراق وګورئ، فلسطین وګورئ، کشمیر وګورئ. او بیا ګورئ چې دوو بچو منځ کې جګړه شي نو هوښیار سړی چا له ډب ورکوي، پردي له نه ورکوي، چا له ورکوي؟ خپل له ورکوي. نو الله دې خپلو لړو ورکوي سټارټینګ کړي. او څه خو په داسې مصیبت باندې مونږ خدای پاک راګیر کړي، داسې بادشاه الله را نصیب کړی دی چې هغه خو په مصیبت اخته وي، چالم چل نه ورځي چې د دې بلا نه به خدای مونږ سین خلاص کړي. نه دې کوم الله تعالی په خیر او په خوشحالۍ باندې خلاص کړي. نن هم ما ته چا سوال جواب وکړه چې په هغې کې چا ته دی په چوک کې څه جلوس دی او د مجلس عمل ملګري هم دي پکې او د نیشنل پارټۍ هم دي او نور ملګري هم دي پکې، او هغې ته ووایه خلکو ته چې په څوک ځي نو دغه دی نه به ګاډې دي په دغه نه دې ډاګ نه مخامخ. خو جلوسونو باندې کوم دی هغه دي خو مصیبت دی، بلا نه په جلوس کېږي او نه په مظاهره کېږي. ایوب خان پسې یو ځل وي چې نچوړ دی وی سلام علیکم ورسې پرېښودی. خدای پاک دا دعا کوي چې الله یې زموږ دا وطن د امریکې او د یهودیانو د ایجنټانو نه خلاص کړي. حضرت امام مالک رحمت الله علیه یو ډېر لوی امام تیر شوی دی، لوی عالم و محدث و مجتهد و فقیه او د رسول الله مبارک د کلي ته ډېر محبت او ډېره مینه وه. حجونه یې ډېر کړي وو، ډېر کله ته راغلي وو د بیت الله حج عمرې یې کړې وې. خو چې کله د اخیري ځل کې بوډا شو، سپینګیري شو، نو یې پله کې مې یو ارمان پیدا شو چې یاره ارمان ته د اخیري عمر کې بیا لاړ شم او یو حج وکړم. د حج ارمان یې زړه کې راغی. بل طرف ته دا فیصله له کې کړې وه چې زما نه ستا د مدینې شریفې په ځمکه وکېږي، چې زه مړ شم او د مدینې منورې په ځمکه کې دفن شم. نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې کم انسان دا خوښه کي چې زما د مدینې شریفې په ځمکه سوځي، نو خو الله ته پته ده، او دې د مدینې شریفې په ځمکه کې دفن شي او مړ شي او وي مسلمان، د قیامت په ورځ به د دې انسان زه سپارش کوم. دویم دا دی چې نبی علیه السلام کله د قبر مبارک نه پاسي، د مدینې شریفې خلک به یې لښکري وی دا لښکر به راسره د قبرونو نه راپاسي، چې څه منځې لاړ شو د مکې خلک به راغلي، هغوی به هم د یو لښکر په شکل کې را رواني د مکې د قبرستان خلک، نو دا ټول به یو ځای شي د حشر میدان ته به ځي د حساب کتاب. نو د نبی علیه السلام مبارک خوره د مدینې شریفې خوره زما ورونو قیمتي خوره ده، او دغه انسان ډېر نیکبخته انسان دی چې کوم انسان د رسول الله مبارک په ګوند کې وفات شي او د مدینې شریفې د رحمتونو په ځمکه کې ښخ شي. نو د امام مالک رحمت الله علیه دا تمنا و د الله نه به سوال هم کوه چې خدای د مدینې په خوره مرګ راکړي او دلته ښخ شم. نو د اخر وخت کې زړه کې دا سوچ هم راغی چې یاره حج له لاړ شم، حجونه خو یې مخکې ډېر کړي دي، خو د اخري تمنا وه. بیا په زړه کې دا سوچ راغی یاره هسې نه د حج له لاړ شم په لاره مړ نه شم یا بل ځای مړ نه شم، نو خو پیاده مزلې وې، موټرې لارې خو نه وي، هملته به ښخ شم، نو هغه ارمان به مې پوره نه شي. په دې سوچ کې دی چې که زما دا عمر ارمان ما ته معلوم وی چې زما دومره عمر دی او عمر مې زیات وي، نو زه به حج له تللی وی، که کم وي نه به تلم. په خوب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدلو، او حدیث پاک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وی چا چې زه په خوب کې ولیدم زه رښتونی ولیدم. ولی
ځکه شیطان زما په شکل نشي راتلی. خوب درې قسمه یو هغه خوبي چې د الله د طرف نه یو هغه خوبي چې شیطان څه وسوسې انسان ته په دې زړه کې ور واچوي، او یو هغه خوبي حدیث النفس ورته وایي چې انسان دروازې څه کار کوي د شپې خوب کې غیني. زمیندار د شپې خوب ویني چې یو کوم، مولا د شپې خوب ویني چې زه درس کوم، ډرایور د شپې خوب ویني چې ګاډی چلو. دا دریم قسم خوب دی چې دروازې کم څیزونه د په دې زړه کې پراته دي، اوله خوب کې د ذهن ته راځي، او یو د الله له طرف نه یو د شیطان د طرف نه. نو نبی علیہ السلام مبارک چې څوک په خوب کې وویني دا رښتونی خوبي، دا دروغجن نی. ولې؟ ځکه شیطان فإن الشیطان لا یتمثل بی، نبی علیہ السلام مبارک فرمایي شیطان زما په شکل نشي راتلی. یو سوال بس تاسو زړه کې راځي، چیرې څوک خوب وویني نبی علیہ السلام وویني دا یقیني خوب دی، نو دا خلک یې په مختلفو شکلونو ولې ویني؟ شکل خو د نبی علیہ السلام مبارک یو دی، څوک یې په یو شکل وویني، څوک یې په بل شکل وویني، څوک یې په بل شکل وویني. یو سړی یو وخت په یو شکل وویني او بل وخت کې دا بل سړی په همدغه سړی په بل شکل وویني. نو شکل مبارک خو یو دی، نو دا په مختلفو شکلونو یې خلک ولې ویني. ورونو د دې دا جواب دی چې د دنیا لیدل د سترګو جدا دي او د خوب لیدل دا د زړه لیدل دي. سترګې خو پټې وي او د زړه مثال له شیشې دی. شیشه چې سینګی هغسې به راته شیقی، لکه بوتل که شین دی نو اوبه به راته شنې قی، بوتل که تور دی اوبه به راته تورې ښی، د اوبو رنګ به توري. بوتل چې سپین دی اوبه به سپینې، او بوتل که ډېر سپین دی اوبه به ښې سپینې ښی. بوتل که غونډې دی د اوبو شکل به غونډې، بوتل که اوږد دی اوبه به اوږدې وي، او که بوتل څلور ګوټي دی وي اوبه به څلور ګوټي دي. دقه رنګې د انسان زړه دی، د چا زړه چې څومره پاک او صفا دی، د زړه شیشه رسول الله مبارک به ورته هغسې صفا او پاک شیشه ښکاري. که د چا زړه خیرن دی نو شیشه کې چې ښکلی انسان شیشې ته وګوري او شیشه خړی نو هغه شکل ورته ښکلي نه ښکاري. داسې نه ده څنګه چې شیشه د شکل هغسې ښیي. د یو سړي زړه یو وخت کې خیرن دی، نبی علیہ السلام مبارک ورته هغسې ښکاري، او بل وخت کې زړه پاک دی نو نبی علیہ السلام مبارک ورته هغسې ښکاري. نو دا د زړه په اینو په شیشه ته رسول الله مبارک ویني. نو چې څنګه د چا د هر چا شیشه او د هر چا زړه جدا جدا مختلف دی، نو رسول الله مبارک ورته په مختلفو طریقو ښکاري. خو نیکبخت انسان یې هغه کس چې نبی علیہ السلام مبارک په خوب کې وویني، او چې چا په خوب کې ولید دله پکار دی چې لږه غوندې صدقه وکړي، خیرات وکړي د خوشحالۍ نه، یو 2 رکاته نفل وکړي او لږ درود شریف ووایي، الله به دا مهرباني ورباندې کوي چې بیا به ورته نبی علیہ السلام ښیي. نو امام مالک رحمت الله علیه نبی علیہ السلام مبارک ولید په خوب. تپوس یې ترې وکړ، وی د الله رسوله زما عمر څونه دی؟ نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي په عمر څه کې؟ وی صاحب که لږي نو بیا ستا د کلي نه نوځم، دا مې خواهش دی چې زما نه الله ستا په دې خوره کې څه وباسي همدلته ښخ شم، او که عمر مې ډېري نو زم یو حج پکې کوم بیت الله ته به لاړ شم. رسول الله مبارک ورته په خوله غږ بلکل ونه کړ، او دا خپلې 15 ګوتې یې ورته دقسې مخامخ وښولې، نور یې په ژبه څونه وې. چې امام مالک راویښ شو راپاڅېده نو زړه کې سوچ کوي چې یاره ما خو د نبي علیہ السلام مبارک نه د عمر تپوس وکړو، هغې په خوله مبارک غږ ونه کو، دا 15 ګوتې یې راته وکړو، د دې څه مطلب؟ دا خو ښه حیران شوم چې عمر مې 15 ورځې دی که 15 هفتې دی که 15 میاشتې دی که 15 کاله دی. دا څه شو؟ د خوب په تعبیر وګورئ هر سړی نه پوهېږي. حضرت یوسف علیه السلام ته الله د خوب تعبیر ورکړی،
هغه د خوب په تعبیر ماهر په پیغمبرانو کې. جیل کې چې کله یوسف علیه السلام پروتو 2 کسان ورسره جیل ته ننوتل، 2 او 2 د بادشاه خادمانو. یو به د بادشاه له ډوډۍ پخوله، خباز و لنګري، او یو به بادشاه ته شراب انګورو نه جوړول، د شرابو د جوړولو ماهر و، د اوبو د شربتونو بادشاه ته به شربت ورکړ. نو یوسف علیه السلام په جیل کې و چې چا به خوب ولید هغه ته به بیان که تعبیر به ورته وښود. دې 2 کسانو خوب ولید، یوسف علیه السلام ته خوب بیان کړ او دا 2 په څه کې جیل ته راغلي. دې 2 سازش کړی و چا پیسې ورکړې وې چې تاسو په دې ډوډۍ کې او په دې شربت کې زهر واچوئ، په دې بادشاه د مصر اوس کې چې د نه خلاص شو. 2 تله وکړه، یو وې زه به هم پکې زهر واچوم په ډوډۍ کې، بل وې زه به په دې اوبو کې زهر واچوم او بادشاه له به ورکو مړ به شي. تله یې وکړه. هغه چې تله یې وکړه نو دې ډوډۍ والا خو پکې زهر واچول او چې دا چا به وله اوبه ورکولې نو ده به نه کړو. ده به یې ټول عمر مې خدمت کړی دی، ښې راسره کړي دي، ولې ظلم وکړم. سهار وختي چې ډوډۍ بادشاه ته کېښوده نو دا ساقي چې اوبو والا د ده پې رحم راغی. ده خو ته خو خیال و چې دی بل په دې ډوډۍ کې زهر اچولي دي. وایي بادشاه سلامت دا ډوډۍ مه خوره، دی کې زهر دي. ډوډۍ والا ووایي چې دی د خو هم اچولي دي. وایي صاحب د اوبه مسکه دی کې هم زهر دي. بادشاه وایي ښه دا ډوډۍ او د اوبه دواړه کېدی تحقیق به وکړو. 2 جیل ته ولېږئ، حوالات ته ولېږل چې معلومات وکړو چې کم یو زهر اچولي دي. اوبو والا وی ما نه دی اچولي، دا اچولي دي. هغه بل وی صاحب ما نه دی اچولي، دا اچولي دي. 2 لاړل جیل ته د یوسف علیه السلام سره ملګري شو. 2 خوب ولید. یو کس دا خوب ولید، دا اوبو والا شربت والا وی خوب اینمه چې زه خپل بادشاه ته شراب مې نیولي دي او پسکم. او دی بل خوب ولیده وی زما د سر د پاسه ډوډۍ پرتې دي او مارغه راځي هغه ډوډۍ تختی. 2 رالل یوسف علیه السلام ته وی یوسفه زمونږ ملګریه مونږ لر یو خوب تعبیر راکه. وی څنګه؟ وی زه دا خوب اینم چې زما د سر د پاسه ډوډو شپور پروت دی او مارغان راځي ډوډۍ ته تختی. او دا بل ملګری مې خوب اینی چې زه ولاړ یم جام ګیلاس جګ را سره لاس کې دی او خپل بادشاه باندې بیا شراب څکم. یوسف علیه السلام لاول خو هغې ته نصیحت وکړو چې یو الله ومنئ، شرک مه کوئ. د هغې نه پس یې د خوب تعبیر وکړو. هغه اوبو والا ته وایي ساقي ته وایي ستا تعبیر خو دا دی چې ته به د دې جیل نه وځې خلاصېږې به، واپس به بادشاه په خپل ملازمت نوکری بحال کوي او هغه ته به هغه خپل شراب څکي. ستا خو دا تعبیر. او دې بل ته وایي وی ستا به په سلیکۍ وجني به او وی مارغان به راځي غوښې به تختی. وی ما خو ټوقې کولې، خوب مې نولی دی، بس وی اوس فیصله شوې ده که لیدې دی او که لیدلی دی نو همدغه تعبیر دی. همقسې وشوه. بادشاه هغه اوبه او شراب په چا اسقل، په حیواناتو، په بل څیز په بل څیز هغې کې زهر نو. دی راوست په دې مسکل زهر پکې نو. وی تا خو زما جون واپس کو، د مرګه دې بچ کړم، ال دې راته وایي چې ډوډۍ مه خوره پکې زهر دی. او دې بل خو به تا غلط الزام لګولی دی، لہذا دې بری کې وری ولی واپس زما خدمتګار. او هغه ډوډۍ چې حیواناتو ته واچول هغه یې مړه کړل. پته ولګېده چې پکې زهر و. وی دې په سولی کې هم اقسې مارغان راتلل، د سر نه به یې غوښې تختول. نو د یوسف علیه السلام په الله د خوبونو د تعبیر مهارت ورکړی. او د نبی علیه السلام مبارک تم د خوبونو تعبیر معلوم. صحابه چې به د شپې خوب ولید نبی علیه السلام ته به راغلل، صاحب دا خوب مې لیدل، زر به یې تعبیر ورک. یو صحابي راغی وی د الله رسوله وی ستا دا ملګري مې ولیدل په کمیسونو کې، د چا د سینې عمره کمیس، د چا د بړې عمره کمیس، د چا د کونډو عمره کمیس. او عمر فاروق مې ولید دومره اوږد کمیس و چې په ځمکه ورپسې راښکې شو. نبی علیه السلام وفرمایل دا دین دی دین،
د عمر دین د ټولو نه زیات دی لکه کمیس چې د سړي پرده راولي دین او بیا اسلام دین ګورې د انسان پرده راولي کمیس چې سړی د ګرمۍ د یخنۍ نه بچ ساتي دین سړی د الله د قهر او د غضب نه بچ ساتي کلیس کې سړی پټي د پاسه پې پروتي دین هم د انسان د پاسه خور اور پروت دی پکې دننه دی یا یو بل صحابي خوب اینی وی ما په خوب کې ولیدل چې سکل مې نبی علیہ السلام مبارک او فرمایل دا علم دی علم د انسان روحانی غذا او په د انسان لومبه فطری غذا په چې څوک وویني نو بهر کیف په امت د نبی علیہ السلام کې بیا یو کس تیر شوی دی په تابعینو کې محمد ابن سیرین ډیر لوی عالم محدث تیر شوی دی هغه ته الله د خوبونو تعبیر ډیر لوی مهارت ورکړ بس چې خوب به دې ورته بیان کو فوراً به د خوب تعبیر دې درکو نو امام مالک رحمت الله علیه یو سړی ولیږه چې ته لاړ شې ابن سیرین له او تپوس دې وکړه خو زما نوم به ورته نه ښیې چې دا خوب چا لیدی دی ځکه چې څوک نبي علیه السلام په خوب کې وویني ذکر یې رو په کار نه دی چې ما ولید خپله لویي پکې د انسان او کبر راځي او د ځان پاکوالی پکې راځي که داسې ضرورت پیښ شي نو ټیک ته ګنې اړو ذکر یې په کار نه دی وی زما نوم ورته ماخلخ ورته ووایه چې دغسې یو خوب چا لیدی دی سړی راغی ابن سیرین له یو کتاب هم د ده د خوبونو تعبیر شته خو هغه ګورې داسې پوره هغه ته منصوب نه دی بالیقین دا د هغه کتاب نه دی وروستو چا لیکلی دی نو بعضې تعبیرات باندې سړی پوه شي چې صحیح دی او بعضې باندې سړی نه پوهېږي نو چې سړی والا راغی ابن سیرین له یاره وی په مدینه شریفه کې یو سړي خوب لیدی پیغمبر علیه السلام مبارک په خوب کې ولید او تپوس یې ته وکړه چې زما څومره عمر دی هغوی ورته دا 15 ګوتې مبارکې وښولې اوس د دې څه مطلب چې دا عمر 15 ورځې دی 15 هفتې دی 15 میاشتې یو که 15 کاله دی ابن سیرین ورته وایي دا چا لیدی دی وی صاحب هغه نوم نه ښیي وی چې زما نوم به ورته نه ښیي وی کوم ځای دا خوب لیدلی شوی دی وی د مدینې شریفې په ځمکه لیدلی شوی دی وی ما وپېژن که تی نوم ښی که نه ښی ما وپېژن وی څوک دی وی مالک ابن انس امام مالک رحمت الله علیه تا څنګه وپېژن وی دا خوب چې تر کوټې سړی نشي لیدی دا ډېر لوی سړي لیدلی دا علمي خوب دی او علمي جواب دی دا رکوټې سړی نشي لیدی او نن په مخ د ځمکه په مدینه شریفه کې د امام مالک نه لوی سړی بل نشته معلومیږي دا چې دا خوب مغلی دی ګرانو اوریدونکو د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب په اواز د نور اسلامي واقعاتو او بیاناتو اوریدو دپاره زموږ اسلامي چینل ضرور سبسکرایب کړئ واقعي ډېر لوی عالم و امام مالک صاحب او د نبی علیه السلام د احادیثو مبارکو درس به یې کو ټوله زندګي د نبی علیه السلام احادیثو ته وقف کړی او دومره مینه وله ده په زړه کې د رسول الله مبارک زه درته نشم ویل خلفای عباسیو کې یو بادشاه یو گورنر او گورنر او دل سزا ورته هره زمانه کې ظالمان بادشاهانی دی په کوړو باندې والی یو کوړه بله کوړه حالانکې سپینګیرې د حدیثو عالم داسې لوی سړی د حدیثو عالم د مدینې شریفې دې ته په درو والی تحایف یې راوړل امام مالک صاحب له جرګه راوسته وی صاحب موږ معافی له راغلي یو گورنر یې راوست دې معافي غواړي او موږ بلکل معافي غواړو غلطي شوې ده موږ معاف کا امام مالک صاحب ورته وایي وی ما مخکې معاف کړی دی ما لومبي وخت کې دا گورنر معاف کړی دی وی مخکې دې څنګه معاف کو وی دا گورنر د رسول الله مبارک نوسی دی د هغه د خاندان دی د هغه بچی دی نو وی کروړه به لازمه وجود له نه ور رارسېدلې چې ما به وی الله د نبی علیه السلام نوسی دی ګورې ما ته نه ده رارسېدې رسېدو نه مخکې مې مات کړې ده د نبی علیه السلام مبارک د مخه دومره د هغه په زړه کې د نبی علیه السلام د هغه د خاندان عزت او قدر نو وی ما وپېژن که ته یې نوم وام نه غشنو ما وپېژن خو تپوس دی وکړه چې اجازت درکړي د نوم د ښولو دی بیا راغی وی صاحب وپېژن چې وپېژندم زه ټیک شوه واپس دا سړی راغی ابن سیرین له ورته یې وی لاړ شه امام مالک ته ووایه چې تا په خوب کې نبي علیه السلام ولید او تپوس یې ته وکړه چې زما څومره عمر دی او هغوی درته دا خپلې 15 ګوتې وښولې د دې مطلب دا نه دی چې دا عمر دی 15 ورځې یا 15 هفتې یا 15 میاشتې یا 15 کاله دی
دی یو آیات ته اشاره کړې ده په هغې آیات کې 5 څیزونه دي 5 لا یعلمهن الا الله رسول الله مبارک درته فرمایي چې ای امام مالکه 5 څیزونه دي چې د علم یو الله سره دی ګورې بل چا سره نشته دا تپوس مه کوه یو څومره هوښیار ابن سیرین یو سړی وله راغی وی صاحب ما خوب ولید چې زما د کټ لاندې اور بلیږي اور وی شابه کټ دې راوباسه د کوټې نه کوټه راپرېوځي هغه زر کټ راوویست سامان یې راوویست لږ ساعت پس تیر مات شو کوټه راپرېوت څه موده پس وله بل سړی راغی وی صاحب خوب وینم چې په کوټه کې د کټ لاندې مې اور بلیږي هم هقسې خوب ورته یې وی کټ دې اوچت که او ځمکه وکنه او لالونه به پکې راوخېږي چې کټ یې اوچت که ځمکې وکنېسته سره سره خشته خشته لالونه پکې راووته یو شاګرد ورته وایي ناشنا تعبیرونه کې مخکې ورځو کې بل سړی چې راغی نو هغه ته یو تعبیر ورکړ کوټه یې راپرېوته غرق شو او دله دې بل تعبیر ورکړ کټ لاندې لالونه راوختل دا څنګه چل وی هغه سړي چې خوب لیدی او په اوړي کې لیدی او په اوړي کې خو په کوټه کې د کټ لاندې خوب د کوټې او د انسان د طبعې نښه ده نو ما یې چې یاره اور یې په کوټه کې لیدی دی او اوړی دی دا کوټه راپرېوځي او دې سړي په ژمي کې خوب لیدی دی نو په ژمي کې خو په کوټه کې چې سړی اور بلې خو دا د خدای لوی نعمت او رحمت دی او د اور شکل او د لال شکل یو برابر دی نو زما زړه کې دغه تعبیر راغی ګوره خوب کې زمانې لم دخلي خوب کې مکان لم دخلي جومات کې خوب وویني د هغې به یو شان تعبیري بازار کې خوب وویني د هغې به بل شان تعبیري نو په تعبیر پوهېدل د خوب اسان کار نه دی ګران کار نو وی نبی علیہ السلام مبارک په دې 5 ګوتو دغه یو آیات ته اشاره وکړه ان الله عنده علم الساعه یو دا چې الله سره د قیامت علم دی دا ما سوا د الله نه بل چا سره نشته دی د قیامت علم دا ټیک ته چې د ګومان علم یې شته ګورې په دې ځان پوه کې نبي علیه السلام یې ډېرې نښې ښولې دجال به راځي دا یوه نښه ده په ټوله دنیا به ګرځي او مهدي به راځي ابه خلکو ته نیکي ښیي دی بله نښه ده زلزلې به په مخ د ځمکه راځي دی بله نښه ده خلک به د مور او پلار نافرمانه شي دی بله نښه ده د یار دوست به خیال ساتي او د مور او پلار به عزت نه کوي دی بله نښه ده د قوم او د کلو مشران به رزیلان شي دی بله نښه ده عزت به د انسان د علم او د عبادت د وجې نه نه کېږي د یرې د وجې نه به کېږي کم چې عالم دی او کم پوه انسان دی د هغه به خلق قدر نه کوي او کم چې د طاقت او د بدماشۍ خاوند دی د هغه به خلق قدر شروع کړي مشري به د ښځو لاس ته لاړه شي دی بله نښه ده ښځې به مشرانې شي ښځې به د کورونو نه بار ته وځي دی بله نښه ده ګورئ دې نښو ته او د نبي علیه السلام مبارک وینا ته قسم دی 1400 کاله مخکې چې څه فرمایلي دي چې ګورئ لکه د شیشې راته ښکاره ښکاري د ښځو جامې به نری شي داسې نری به شي چې وجود به یې دننه ښکاري نو هغه زمانه کې خو دا نری جامې نه مې نو صحابو ته به دا خبره ناشنا لګېده وی صاحب جامې به یې اغوستي بربندې به ګرځي دا به څنګه وی داسې جامې به یې چې دننه به یې وجودونه ښکاري اوس خو د هغه جامو نه علاوه په د اخباراتو او رسالو کې تصویرونه کله کله انسان د رزم نه تیر شي اوس خو جامې هم ښځو نیمې کړي دي مټې ښکاري پتونان او لاندې پنډی ښکاري خېټه نیمه ښکاري ډېره زیاته بېحیایي قسم په خدای راله د الله د عذاب او د قهر ورځې راغلي دي خو د چا برکت دی چې الله قهر او غضب نه نازلوي وی ښځې چې په لاره ځي نو د مکیز نه او د ناز نه به کاږه سرونه وړي او ښځې به سړو ته ځان مایل کوي او داسې شکل به جوړوي چې سړي ښځو ته ځان را مایل کړي شته دا مثالونه کې نشته دی او بدعملۍ به ډېرې شي هر کور کې به بدعملۍ شروع شي دا نښې دي او غټې نښې به یې دا شي چې زلزلې به راشي شروع دي خو کمې دجال به اخره کې راځي عیسی علیه السلام به د بره نه راکوزېږي د صفا د غونډۍ نه به یو حیوان روځي دابة الارض چې هغه کې به د هر شي نښی
د انسان نښه هم به پکې وي، د سپي به هم پکې وي، د غوی به هم پکې وي، د میخې به هم پکې وي، د مارغه به هم پکې وي، چې دنیا کې څومره حیوانات دي د دې ټولو حیواناتو نشان به په هغه کې وي. د یهودو حکومت په ټوله دنیا خورېږي. دجال چې کم وخت راکوزیږي نو دغې وخت کې به په مخ د ځمکه د یهودیانو حکومت وي. که ګوره نن امریکې مخ اغشتې ده که نه، خو د امریکې خپل زور نه دی، دا ټول سازش د یهودو دی. ګوره یأجوج او مأجوج به راخورېږي، دا د قیامت د نښو نه بله نښه ده. یأجوج مأجوج دا به راخواره شي، ابه دومره ډېرې چې څوک به د هغې د مقابلې طاقت نشي لرلی. دا نشانونه نبی علیه السلام مبارک ښودلي دي. مور به په کور کې لکه د ویل د خدمتګارې په شان ژوند تېروي. پلار باندې به خلک په مجلس کې شرمېږي په ناسته. دولت به زیات شي، پیسه او دولت به زیات شي، د زړه خوشحالي به کمه شي. ګوره پیسه او دولت زیات دی، د زړه خوشحالي او سکون کم دی. او راځي به د جمعې په ورځ قیامت، د جمعې ورځ دی او ټیم یې مخولی دی، حوض به برابروي، لاس کې به یې کرنډی وي او قیامت به راشي سا به تېوځي. دوه کسان دي کپړه به یې خوره کړي، یو به وي په دې راکه بل به وي په دې خرڅوم، کپړه به همدغسې خوره پاتې شي سا به تېوشېږي. یو سړی به په اخر کې خپل څاروي ته ګیا اچوي پرې کوي به، هغه څاروي به ګیا ته لا خوله نه ښکته کړه چې قیامت به راشي. اسرافیل علیه السلام به شپېلې ووایي. نبی علیه السلام مبارک یو ځل پریشانه ناستو، چا ورته وی صیب ولې خپې؟ وی خپه به نیم، اسرافیل علیه السلام شپېلې په خوله کې نیولې ده او سر یې پټیټ کړی دی، ځان یې تیار کړی دی شپېلې ته، او غوږ یې الله ته متوجه کړی چې کله به حکم راکوي چې شپېلې ووه. شپېلې به ووایي د دې خلکو نه به دا ساګانې نیغې وخېږي، ټوله دنیا به ختمه شي، یو د الله ذات به پاتې شي. اواز به وکړي لمن الملک اليوم، نن بادشاهي د چا ده؟ وی لله الواحد القهار. په خپله به اواز وکړي چې د یو خدای بادشاهي ده چې هغه ډېر زورور دی، په مخ د ځمکه واړه بادشاهان ختم. نورونو نښې نښانې یې نبي علیه السلام ښودلي دي، خو دل یقین دا نشي ویلی چې د قیامت به په کومو خلکو راځي. ګورې ټول به کافر چې قیامت په چا راځي. الله الله ویلو والا او په مخ د ځمکه او داسې جون به یو بل سره تیری لکه د ځنګل حیوانات چې یو بل سره څنګه جون تیری. نکاح واده به پکې ني، د ځنګل حیوانات. او دا شروع شوې ده زمونږ پاکستان لا بد دی، لیکن کم خلک چې د نورو ملکونو نه د سیر و تفریح دپاره تللي دي او راغلي دي او ما ته یې تپوسونه کړي دي، لکه فلپاین شو یا استرالیا شو یا زمونږ د مسلمانانو ملک دوبۍ شوه، نو داسې بعضې حالات په هغې کې هم د عذابتیالي شروع شوی. نو پوره علم چا سره شو د قیامت؟ یقین الله. څوک به په دغه قیامت کې راځي، د چا زامن به پوره ورځ معلومه، لیکن نښې نښانې شته، پوره علم یو یا سره. که د نبي علیه السلام نه چا تپوس کوئ نښې یې ورته ښولي، نیستن ښولې دی چې دا عیسوي او دا هجري ده، دی نه دی ښولی. بلکې یو صحابي تپوس کوي د الله رسول مته الساعه، قیامت به کله؟ عجیبه جواب ورکوي بما عددت لها، تیارې دې وله څه کړی دی چې تپوس وکړې؟ څه تیارې دی کړی؟ هغه عجیبه جواب ورکوي، وی صاحب ما څه تیارې نه دی، ما عددت لها من کثیر صلات و صیام، ما نه ډېر منځونه کړي دي او نه مې ډېرې روجې نیولې دي او نه مې ډېرې صدقې کړي دي، ولکني احب الله ورسوله، یو شی دی چې الله او رسول سره مې مینه شته، دقه یو څیز دی، نور اسم نشته. وی المرء مع من احبه، چې دنیا کې د چا سره مینې قیامت کې به همغه سره ملګری. نو د قیامت علم یو د رب العالمین سره دی، بل چا سره نشته. دوی وینزل الغیث، د باران علم، الله به باران کوي، دا علم چا سره دی؟ الله سره. د دې نښې نښانې شته. د ګمان علم د دې ګوره الله انسان ته ورکړی دی، خو د ګمان د حده پورې ورېځ راشي، دلس بلس شروع شي او باران شروع شي، ته لکه باران پوه شو. د پشکال میاشت ده او پشکال کې بارانونه کېږي، باران وشو، ریډیو کې اعلان وشي
پلانکې ورځ باندې به باران کېږي. هغوی د دې نښو نه معلوموي چې وریځ نن مثلا په افغانستان کې ده او دا د باران وریځ ده او د هوا رخ پاکستان ته دی او دا هوا په دومره تیزۍ کې د وریځ په منډکۍ ځغلی نو په دومره ګینټو کې به دا پېښور ته راورسي. دلته به باران دا د هغې یو ګمان دی، د هوا د رخ نه اندازه لګوي. ډېر کله تغییر مو وایي چې باران به کېږي و نه شي، خو د ګمان علم دی نو یقیني نه. اوس دې وخت کې موسمیات والا او چې د باران به کله کېږي چې شین اسماني او په مخ د ځمکه بلکل د وریځو پته نه لګي. هېڅ قسمه وریځ نی په پاکستان، افغانستان، ایران کې وریځ پته نه لګي. ویلی شي چې باران به کله کېږي، نه شي ویلی. او څونه به کېږي او پیدا به رتی که تاوان به رتی او کله به ودرېږي، دا پوره د یقین علم ما سوا د رب العالمین نه بل چاته نه. رسول الله مبارک په منبر د جمعې پر ورځ ناست و، یو صحابي ورته ودرېد، وی د الله رسوله قحط دی، ډېر زیات قحط، بارانونه نشته، لکه اوس چې باران نشته، الله یې د رحم بارانې قحط دی، څاروي په لاره نشي تللی ځکه چې ګیاګانې نشته، غله نشته. د الله رسول دقسې یو سړی جمعې په منځ کې ودرېد، د الله نه سوال وکړه چې الله باران وکړي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک لا پوچت کړ، یا الله په موږ باران وکړي، ښه مور باران را باندې وکړي او الله دا وطن سیراب کړي. او دونه خشته ده ویې وکړه، وی خدایه دا حیوانات او دا میږي او دا څاروي دې سیراب کړه، الله دا اونې بوټي دې سیراب کړه. صحابي وی قسم دې که په اسمان کې د وریځې نښه په ښکارېده، داسې نور و چې دا ملک یې سوځو. خو چې نبي علیه السلام دعا څنګه وکړه ده نو یو رکوټې غوندې د اشرفۍ برابر په اسمان کې یو ټک د وریځ راښکاره شو، ناګانه خوره شوه، مدینه منوره ټوله ګیره کړه او لا نبي علیه السلام مبارک تقریر نو خلاص کړی چې باران شروع شو. منځ شو، باران روان دی، د خالي مو شو، اتواره مو شو، بلې جمعې ته ورسېد. د جمعې په ورځ نبي علیه السلام مبارک بیا په منبر ناست دی او باران وریږي. هغه سړی بیا پاڅېده، وی د الله رسوله ابادۍ او نړۍ دی، لارې د خټو ډکې شوې او مسافرو ته تکلیف دی، لارې ټولې بندې شوې. د الله نه سوال وکړه چې الله دا باران بند کړي. رسول الله مبارک لا کوچت کړه، اللهم حوالینا ولا علینا، یا الله په مونږ یې بند کې او ګیر چاپېره په دې غرونو په دې غونډو او په دې صحراګانو باندې پروردګاره ووری. وی نبي علیه السلام مبارک لاس نو کښته کړي چې هغه وریځ د مدینې شریفې نه داسې اقوا شوه لکه چې د انسان په سر تاج پروت وي او دا سر یې پکې ښکاري. حدیث کې راځي مدینه منوره کې نور شو مکمل او ډېر چاپېره وریځ وه او په غرونو او په غونډو په دشتونو او په بیابانونو باندې بارانونه کېده. دا خو معجزه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم. یو بله موقع کې هم ته چا سوال وکړې چې د الله رسوله قحط د دوه وکړه الله باران کړي نو بار ته وده کړي او هلته یې سوال وکړو او بلکل شین اسمان نورو نو چې څنګه دعا وکړه باران نازل شو نو صحابه منډې والې نو نبي علیه السلام خندل. یو څه د باران سوال کوو چې تک ته منډې ته وهې. نو د باران یقیني علم چا سره دی نو یو الله سره، بل چا سره نشته. دریم ویعلم ما فی الارحام، د مور په ګیډه کې څه شی دی، دا علم الله سره دی. خو بیا درته ویم ګورې یقیني علم د ګمان نه، د ګمان علم په انسان سره وي. پخوا دا مشرانې دیانې وو، هغوی به د زنانه نه تپوس وکړو او هغه نښې به یې وښولې نو هغوی ته به هم دا اندازه لګوله چې هلک دی یا جینۍ یا اوس الټراساونډ وغیره له لاړ شي د هغې نه معلومات کوي چې هلک جینۍ. خو ګورې دا د ګمان علم، دا هم د ګمان علم دی، یقین نه دی. بل د ما لفظ دی، ګورې په دې ځان پوهې کې بعضې خلک دی کې غطا شي. یعلم من فی الارحام نه دی، دا مطلب نه دی چې د مور ګیره کې هلک دی کې جینۍ دی. یعلم ما فی الارحام، دا طالبانو زمونږ دا دغه پې پوهېږي علما چې من د عقلمند دپاره استعمالیږي په عربۍ کې او ما د غیر عقلمند دپاره استعمالیږي. یعلم ما فی الارحام، ما فی الارحام سو اول نه چې په دې رحم کې څه شته او که نشته ګیله کې. یوه شته جمدی به پیدا شي که مړ به پیدا شي، تور به پیدا شي سپین به پیدا شي، نیکبخت به پیدا شي بدبخته به پیدا شي، د لږ عمر به پیدا شي د ډېر عمر به پیدا شي، هلک به پیدا شي جینۍ به پیدا شي.
مسلمان به پیدا شي کافر به پیدا شي جنتی به پیدا شي دوزخي به پیدا شي دا د یقین علم ما سوا د الله نه بل چا سرونو شته نشته دا یو الله سره دی بل چا سره نشته نبی علیہ السلام مبارک لم که څوک راغلي دي په دې کې جواب نه دی ورکړی او بل وما تدري نفس ماذا تکسب غدا یو انسان ته دا پته نه لګي چې زه به سهار له څه کوم ولې د ګمان علم بیا شته یقین یادو د ګمان شته ځکه بعض انسان وي ډیوټۍ له به نه ولاړ شي او بقور به کوم او بقور وکړي مونږ پرون وی د جمعې مانځه له به زواده رالو نو د ګمان علم دا نشته تجارت له به ځم مزدورۍ له به ځم د یو دوست ملاقات له به ځم او هغه وشي خو یقیني علم دا چا سره دي نو الله سره ځکه ډېر کله یو انسان ده وایي وی سهار نه به که خیر ځم پېښور ته سودا به وړم دوکان نه په محله کې مړی وشي لاړ نه شي زوی یې ناجوړه شي لاړ نه شي ډیټۍ له به ځم اړو لاړ نه شي پاتې شي او بخور له به ځم د شپې باران وشي ډوبي نه شي بل څه مسله ورته مړی پېښ شي جمدې ورته پېښ شي او لاړ نه شي نو د ګمان علم د دې شته د یقین علم چا سره دی نو الله سره د حضرت علی رضی الله عنه چا تپوس وکړو وی الله په څه پېژنې عجیبه جواب یې ورکړ وی زما د الله په وجود دا دلیل دی چې زه ډېر کله ته اراده د یو څیز وکړم او وشي بل نو دا زما د اراده چا بدله کړه دننه خو څوک شته نه چې پیچ تاوی د اراده چا بدله کړه معلومیږي دا چې یو ذات شته چې زما زړه د هغه په اختیار کې دی کله یو خوا اره یو کله بل خوا اره او پنځم وما تدري نفس بأي ارض تموت یو انسان ته دا پته نه لګي چې زما نه به ستا په کومه ځمکه خېږي دا د یقین علم د ګمان خو شته ډېرو خلکو ځان له قبر جوړ کړي او هغې کې توسل یا یو سړی ناجوړه دی په کټ پروت دی او سات یې هم په هغه کټ وخېږي نو ګمان خو شته خو د یقین علم د دې ځای دی په سعودي عرب کې ته څه وخېږي په هوا کې په جهاز کې ته څه وخېږي رواني په دریاب کې ته څه وخېږي په اسپتال کې ته څه وخېږي اکسیډنټ کې ته څه وخېږي بمې والوځي تا ته وخېږي دا علم چا سره شو د یقین یو الله سره نو امام مالک ته وایي د عمر تپوس مه کوه ګورې یو په دې کې د انسان د سا د خطو ځای او وخت دی د هغې علم نه ما سره شته او نه تا سره شته دا یو رب العالمین سره دی د دې پنځو څیزونو علم د انسان سره رونو نشته نور هم ډېر څیزونه دي خو دا هغه غټ غټ څیزونه دي یو الله سره علم ګوره رونو سا څوک وباسي حضرت اسرائیل علیه السلام الله مقرر کړی نبی علیہ السلام مبارک یو ځل تپوس وکړ وی تا ته پته لګي چې د چا نه به کله څه وباسې پلانکي نه به کله وباسې وی نه نو وی ته څنګه څه وباسې وی کله چې الله د یو انسان د مرګ اراده وکړي لږ ساعت مخکې ما ته وی ورشه پلانکي به په پلانکي ځای کې نه ساعت یې واخله ورشم ساعت یې واخله ابن کثیر یو واقع لیکلی او معرف القرآن کې مولانا مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه هم لیکلی یو ډېره مالداره ښځه وه ډېره زیاته مالداره د هغې یو ماشومه جینۍ وشوه چې جینۍ سینګ پیدا شوه نو یو نوکر یو خادم خاص نوکر هغه نوکر ته وایي وی لاړ شه شابه د هغه ماشوم د پیدایش نه پس چې کوم ضروریات یې دا راوړه پیسې ورته شا منډه هغه چې سینګ د دروازې نه بار ووت یو سړی په مخه ورغی د دروازې نه بار اوس پېشمنۍ وخت کې سړی ورته څه کوې وایي زما را دې نیکې لور شوه او زم د بازار نه څه څیزونه یې راته وخول هغه راوړم وی ښه وی دا ماشومه به لویېږي او دا به سلو سره بدعملي کوي او مرګ به یې د غټ جولاګي نه دا غټ غوندې جولاګي وي دا دومره غټه غوندې شاته دا کولمه غوندې لري دا یو دا والو یو دا غټې د دې غټ جولاګي نه به یې مرګي ده وی ښه وی بس او سړی غیب شو بس دې لک را منډه کړې چې دا جینۍ به دومره بدعملي چې سلو سره به ګناه کوي نو دا خو وجل پکار دی بس هغه سودا یې پرېښوده او چاړه یې راواغېسته او ورغرې وال د هغه ماشومې پښې ته یې چاړه کېښوده او وینې ته اوبه یې ولې او دا وتښتېد نوکر وتښتېد دا جینۍ چې ده نو چې وینې شوه ښځه هم شیرانه دي چې ماشومه به پیدا شوه نوکر مې سودا پسې ولېږه او نوکر راغی اوس خېټه یې وله وڅېرله خیر ښځې منډې تل د هغه زمانه کې چې سیلاج او طبیبان حکیمان حکمت او د مضبوط حکمت زمانه وه خېټه یې وله وګنډله هغه ماشومه خدای جوړه کړه جوړه شو او دا سړی وتښتېد ځنګل ته چې
چې ما خو د نیکې لور مړه کړله څه به وي راته خو د یو نیک عمل مې وکړه د ګناه نه مې دنیا خلاصه کړه دا به هم سل ګناهونه کوي او سل خلک به هم په ګناهونو مصیبت کې اچي دې لاړو تښتېد ځان دې تجارت شروع کړ او تجارت یې شروع کړ ډېر مالدار ته جوړ شو د دغې سړي نه او دې خوا ته دا جینۍ لویه شوه او ډېره زیاته خوبصورته وه مور یې مړه شوه د هغې بنګلې مالکه شوه اوس هغه سړی چې مالدار شو هغه نوکر او ډېرې پیسې او ځمکې څیزونه یې وګټل نو هغې وایي چې ځان واده کو یاره په دې کلي کې به خشته جینۍ څوکي څومره مال چې زه ورکوم څومره مهر چې ورکوم خو مزېدار اعلی بنګله وله جوړوم خو چې خشته دا جینۍ ورته چوکوله خو ده خو یې دا مړه ده که نه داسې پېژندله چې دغه جینۍ او دا به لویه شوي او زمانه هم ډېره تېره وه د خلکو د پېژنګلو نه هم اوتې وی دا خو مړه ده ما په خېټه وله تېره ده همدقه جینۍ سره یې واده شو چې څنګه یې واده شو الله تعالی د دغې سړي په لک کې د جینۍ سره دونه مینه واچوله چې د حد نه اوس مینه په الله پیدا کوي او د جینۍ ته د خاوند سره پروردګار دومره مینه پیدا کړه چې د خاوند ښځې که به مینه د هغې نه یو بل سره زیاته مینه وه یو ځل دې سړي د دې جینۍ په دې خېټه کرخه ولیده ورته یې وې ښځې په دې خېټه یې دا دونه غټ دار دسته دی وی دا سړي ما ته مور قصه کړې وه چې کله زه پیدا شوم نو زمونږ یو نوکر و هغه مې ولیږه بازار ته سودا ده او ناګانه راننوت او په مې په چاله غزار وکړو او خېټه یې وشلوله او حقه چې هغه نوکر روک شوی دی نو روک دی او بس پوه شو چې دا خو مغه جینۍ زما نکاح له راغلې نه دا خو مغه ده جوړه شوې ده ورته یې وې هغه خو زه یم نوکر ټوله قصه یې یو بل ته وکړه جینۍ ویرېده چې دا څنګه چلو شو سړی هم پریشانه شو ویر یو تپوس ته نه کوم نورې خبرې وروسته ورېښې یو تپوس ته نه کوم ما چې ته په چاړه ووالې په دې وجه مې ووالې چې بار یو سړي ما ته یو خبره وکړه چې دا به سلو سړو سره بدعملي کوي رښتیا راته وایه ورته یې وې یاره دا خبرې پرېږده وی نه دا مې سره واده ده چې ته مې ښځې او زه دې خاوند یم پرېښودل نشته تا سره بې مینه ده خو رښتیا الله ته ووایه وی بلکل همدقسې را سلو خلکو سره سړو سره مې بدعملي کړې او چې یو د پاسه سلم سړی را نږدې شو نو هغه زه مو یارولم چې د خدای نه ویارېږه او په خپله مو یارېده حقه وخت مې توبه وویسته د هغې نه پس مې چا سره بدعملي نه ده کړې وایي ښه دا خبره خو هم رښتیا شوه خو ما ته په هغه سړي ویلي وه د غیبو سړي چې د جولاګي نه به له دې ښځې مرګي ښځې دا به څه کوو نو نوکر یې نیولو په کور کې چې به جولاګي نیو کس به یې ورکه ووژنې او بیا ځان له یو محل جوړ کړو دې ښځې لپاره خوښه یې وه ډېره داسې محل یې وله جوړ کړو چې په هغې کې د جولاګي نام و نشاد قیمتي محل اعلی پوخ یو ځل وی دواړه په کټ کې ناستو په یو ګوټ کې یو جولاګي راښکاره شو دغه غټ دا سړی دې ښځې ته وایي ښځې هغه دی هغه جولاګي راښکاره شو ودرېږه ورپاسم چې مړی کړم ښه چې تر ده له لاسه دې مرګ را نه شي یو بل سره خاندي ټوکې کوي دا ښځه ورته وایي ورپاسه دا مردار ملکه چې دې ورپاسې تس یې ورکړه جولاګۍ لاندې را پرېوت دا ښځه وایي اورېږه زه یې وجنم په یو چته کړله کېړه یا چپړه او زور یې ورکړه په خپه باندې یې مړ کړه د دې نوک خوږ و د هغې هغه زهر یې دې نوک ته راورسېده مفتی شفیع صاحب د دې آیات لاندې لیکلي دي اینما کنتم یدرککم الموت اینما کنتم ولو کنتم فی بروج مشیده په غټو بلډینګونو کې اوسېږئ خو چې کوم ټیم هم مقرر د کوم سبب نه په هغې به مرئ که دې ښځې ته دا پته وه چې ده به په دې محل کې بره مرم د جولاګي نه او د دې جولاګي نه دا به دا محل ته تللې وه لاندې کوټه کې به وه دغه جولاګي زهرو ته به یې خپه نږدې کړې وه نو دا پنځه څیزونه دي چې د دې علم یو الله سره دی ما سوا د رب العالمین نه بل چا سره دا علم